ولس غږ یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. تمه ده چې ټول به روغ اوسئ او د صحت جامې به مو په تن اوسي. لیدونکو ډېرې لرې ساحې ته راغلي وو. تقریبا دغه ساحه د ګوشتې ولسوالۍ مربوط ده، خو بیا دا داسې ساحه ده چې تقریبا د دې ساحې بارډر د پاکستان سره تړل شوی دی، ځکه دې سایډ ته چې دی بیا د پاکستان پوستې دی او پاکستان دی، او بیا دې سایډ ته چې دی بیا د افغانستان دی. تر بازاره پورې د ګوشتې بازاره پورې موټر کې راغللو، بیا د هغې نه دې خواته ځینې ملګرو وویل چې امکان نشته چې هغه خواته د موټر لاړ شي. تاسو به ځینې تصویران او ځینې شاټونه مخکې لیدلي اوسي هم چې ډېره یو مشکله لار ده، ډېره سخته لار ده، د موټر امکان مشکله دی که په دې لار باندې موټر راشي. بیا هماغه و د ملګري نه دې ډېره مننه زموږ ملګري کور ودان ژوندی دې اوسي، خوشحاله دې اوسي. هغې موږ ته د موټرسایکل غم وکړلو او دې خواته دغه کومه لاره چې بیا وه دا بیا موږ په موټرسایکل باندې ووهل او په موټرسایکلو باندې راغللو. نو د چا خبره په موټرسایکل مزل هم ښه کافي مزل ووهلو، خو لږې ګرمه شوې وې، موږ داسې دلته به لږه دمه وکړو په دغه ځای کې ښه وي. که په غره کې شین بوټی داسې خاص نه ښکاري نو دا دی اوبه خو روانې دي، د الله تعالی رحمت دی او نعمت دی او دغلته روانې دي او ډېرې ښایسته اوبه دي ماشاءالله. نو موږ هم وغوښتل چې په دغه اوبو کې دلته دمه هم وکړو، مخ لاس به هم لږ زره تازه کړو او دمه به جوړه کړو، تر هغې پورې به دغه موټرسایکل لږې یخې شي او نور سفر به خواته مخکې بیایو. له موږ سره اوسئ او له سفر څخه خوند واخلئ او ننداره یې. لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سفر خو تاسو مخکې وکتلو زموږ چې ډېرې پیچلې سختې لارې وې، راغللو پې موږ په موټرسایکلو باندې تر دغه ځای پورې. په رښتیا خبره چې وي د دغه ځای خلک زه فکر کومه که کله داسې بازار ته یا جلال آباد ښار ته یا کابل ته وځي نو دوی به د شپې نه ځان سره دومره امادګي نیسي لکه موږ او تاسو چې دوبۍ ته ځو، ځکه د دوی لارې نه چې دوی وځي او تر ښاره پورې ځان رسوي نو د ډېرو مشکلاتو سره دوی په دې لاره کې مخامخ کېږي. نو که دوی تاسو کله د دغه ځای نه وځئ نو زه داسې فکر کوم چې تاسو به د شپې نه په ذهن کې داسې امادګي او داسې پلان نیسئ لکه دوبۍ ته چې ځئ. لیدونکو موږ راغلو دلته ملک صاحب نشته دی، دغه ځای کوم ملک چې دی هغه تللی جلال آباد ښار ته څه کار به لرلو، خو په اصطلاح باندې که زه ووایم چې معاون د ملک معاون، ځکه چې ملک کله نه اوسي په ځای باندې نو د هغې په ځای باندې داسې یو بل مشر د هغه سیمه کې حتمني موجود وي چې هغه فیصلې کوي. نو کاکا جان زما خوا کې ناست دی، دا به د ملک صاحب په ځای باندې دلته اوسي، ځکه چې ملک صاحب به کار لرلو هغه تللی خپل کار پسې جلال آباد ښار ته. کاکا لومړی خو ته زموږ په خپرونه کې ښه راغلاست وایم او زموږ لیدونکو ته دې نوم واخلئ. کور ودان مننه تاسو نه چې دې ځای پورې راغلی او تاسو نه ډېره شکریه ده. او زما نوم عبدالقاهر دی، د شو اوسېدونکی یم، د ماخیلو قریه. دغه سیمې ته د شو کلی وایي؟ او دې ته شو کلی وایي، ماخیل. دا د شو کلی ورته ولې وایي؟ دا دلته یو ډنډ دی تاریخي، دا هغه ډنډ په غاړه باندې شوي ولاړ دی، یو دیره غوندې ده، بس په هغې مشهور شوی. دا ډنډ به پخوانی وي؟ دا ډنډ ډېر پخوانی دی، زموږ د یاداشت نه دی.
زه لومړی کې چې د حجرې ته راننوتم د حجرې کې داسې وړې وړې کړکۍ ګاندي موږ چې کله حجره جوړوو موږ یې ډېره بنده جوړوو موږ وایو چې کوم ځای نه ورته هوا را دننه نه شي یا کوم بل شی را دننه نه شي خو په دې حجره کې چې زه ګورم په 4 واړو دیوالونو کې په هر دیوال کې 15 شپږ کړکۍ دي دا د څه لپاره دا خو داسې دی چې زموږ ځای کې برق نشته دی مشکلات ډېر دي د برق او د هوا دپاره دي بل کوم دغه پکې نشته مقصد پکې نشته داسې خاص کوم پوینټ نه لري چې دا دې لپاره دي نه بل شی نشته دی انشاءالله دغه دی چې هوا نشته دی او برق نشته دی بس هوا دپاره ګرمي ده دی وطن کې پاکي مکي دغه نه لرو بس داسې یې نه په خپله زه وایم چې په دغه سیمه کې به هوا نسبتا ښاریو ته ډېره ښه وي یخه به وي او ښاریانو نه خو دا ځای نه ډېر یخ دی ډېر ماشاءالله هوا یې صفا ده او یخ هم دی په دغه ساحو کې بارانونه به زیات کېږي بارانونه خو والله چې ډېر زیات دي مخکې ډېر مشکلات و یو تقریبا 8 میاشتې 9 میاشتې بالکل څاڅکه باران نه و خو د ښاریانو په نسبت باندې دغه په نسبت باندې دلته ماشاءالله بارانونه ښه دي بې ګزاره کوي د بازار نه تقریبا مونږ داسې 2.5-3 ساعته په موټرسایکل باندې مزل وکړو په موټرسایکل هم بیا ښه ټیټ مزل مونږ وکړو د چا خبره سلو نه راغلی خو مونږ په لاره کې داسې پټۍ یا داسې ځای ونه لیدو چې په هغې کې یو څه د کار دپاره برابر شي تاسو دلته د څاروو د مالونو سره بیا څنګه کوئ بس همدغه د الله اسرې ته ناست یو بل شی خو نشته دی بس داسې وینې وچکالي ده او بل نشته وسه نشته دی د دې خلک غریب دي مخکې به هم پېښور او کابل او مثال دغه ځایونو کې کابل کې هم ریړه کوله اوس هغه د ریړو کار هم هغه شان دی تاسو رسنیو نه په هغه خبره ښه خبرېږئ او تاسو خبر اعلان ډېر ګرځئ او دغه کارونه په ټپه باندې ولاړ دي د دې راتلونکي حکومت د نوي حکومت سره اسلامي امارات سره چې دا کارونه بس مخکینی حکومت رژیم ړنګ شو نو بیخي کارونه په ټپه باندې ودرېد دا تقریبا د 10 میاشتې 11 میاشتې وشولې چې مونږ بیخي د کور هم وتي نه او بس چې کومه بودیجه را سره هغه مو خوړله نور د الله اسرې ته ناست نه بل کوم شی نشته دی او مالونه دغه تاسو وینئ دغه غر ګورې ښه سپېره غر دی بس شی پکې نشته دی او همدغه کامه کې او ګوشته کې بوس اخلو راوړي دلته یو دا چې د دغه ځای خلکو اصلي کاروبار روزګار یې چیرې اصلي شغل د کاروبار د دوی چیرې یاره وروره کاروبارونه نشته دی دې وطن کې پخوا د تیر دولت کې چی بس تیر دولت کې هم دغه کار کاوه پېښور ته بدل چې یو کارونه بیا هوټل کې بیا کارونه کول او داسې مطلب کابل ته رډې بیا کولې نو اوس دا خبره دغه تورخم لار هم بنده شو سپین بولدک هم بند شو او دغه چې کوم کارونه دي بس دغه هم په ټپه باندې ودرېدې رډې کار هغه هم نشته دی بس خواران ناست دي بس د الله اسرې ته دغه سیمه چې مونږ کوم ځای کې یو دلته داسې ووایه چې لنډ ګاونډي هېواد زموږ پاکستان دی ډېر لنډ دی په دغه ځای کې تاسو بیا تګ راتګ په همدې غر په لاره باندې کوئ که نه هغسې تورخم باندې راځئ نه زیاتره په تورخم باندې ځو دا لارې خو بیخي اوس بندې دي مخکې به دا لار مزري چې نه به ورته ویله دغه لار باندې بتلو پخوا خو چې ته کله دا تیر نظام دا خبره راغې دغه نظام په اوله کې چې دغه ګانډه تار ولګېده بس دا لار بندې شولې نو اوس بیخي څوک هم تللی نشي هغه هغه یوازینی د تورخم لار ده چې بس سپین بولدک دی د تورخم لار بیا ډېره بنده شي نو سپین بولدک باندې ځو دا زموږ لیدونکو مخکې هم د ځینې شاټونه وکتل د دې لارې ډېره سخته لار وه تاسو چې دغلته کله کوم مریض پیدا شي یا کوم بل مشکل پیدا شي یا داسې یو عاجل کار وي چې هغې ته تاسو باید رسیدګي ډېره زر وکئ نو تاسو د دې لارې دا مشکلات د تګ د هغه ځای ته د دې امکانات څنګه وي د ورځې خو بیا هم زه خو په دې لاره باندې ګاډي ماډي ځي راځي یا مثال څوک شخصي ګاډی ولري که نه دې اکثره سیمې داسې تاسو خبره هم کوئ چې هغې ځای ته ګاډی نشي تللی یوازې موټرسایکل نه به استفاده کوئ خو بیا مریض خو په موټرسایکل همدغه خبرې له زه درتلم که نه اکثر بیا د شپې د خوا نه موږ همداسې خبره دغه چې بس موټرسایکل نه موږ د جاز کار هم اخلو که هر څونه سخت مریض وي نو په 3-4 کسانو باندې دا خبره بیا دا خبره موټرسایکل یې سره بوځو بس هماغه شانې 2 کسو باندې نیولې بس موټرسایکل والا ناست یې بس ګاډي ته رسوو او یا ګاډي پسې خبره منډه وکړو د ګاډي ځای پورې په کټ کې یا په بل شي کې مثال هر وسیله چې بس د هغې نه کار اخلو ګاډي ځای ته یې وباسو په دغه ځای کې لنډ په ستاسو د کلي په شاوخوا کې لنډ کلینیک څومره اندازه کې وي تاسو سره تقریبا به داسې یو چې 15-20 منټه مزل به د موټرسایکل وي هغه ځای ته کلینیک ته بیا موږ رسېږو امکانات پکې ټول موجود دي نه بس دوا خواران څه کله دوا یي کله نه یي د زموږ د ځای ډاکټران چې کوم دي دا ټول د دې ولس خلک دی تیر نظام کې زما پلار دغه په ځای کې بادۍ ورته وایي دغه کې دغه کسان چې دا کم ناست دي دا شیطان دي ما پلار باندې ګاډی وکولیده ګاډی وکولې ما دې ځای نه بار کړه کلینیک ته مې ویوړه والله چې هغې په خپلو امکاناتو باندې په خپلو شخصي لګښت باندې د دواخانې نه دوی او پاسمانونو چې راواخیسته زما پلار ته دومره کار وکړو چې هغه ګوشتې کلینیک کې بیا وانخیسته جلال آباد ته مې یو
دا دومره خرابه لار ده. زه یم که تاسو د دې ځینې مریض ته یو امکان هم برابر کړئ، یو موټر هم برابر کړئ، تر څو پورې تاسو دا ښار بازار ته رسوئ، نو مریض خو به زه یم یو په دوه چنده خراب شوی اوسي. بس همداسې خبره ده. نو ما دا خبره مشکلات خو تاسو پخپله وینئ که زه هر څونه ووایم چې یاره دې ځای کې دا مشکل دی، دا دی دا دی دا دی دا دی، نه په تېر نظام کې دلته کوم داسې یو دا خبره دا خوړونه تاسو ولیدل یو بوره سیمټ هم چا نه دي راوړي چې په داسې یو کنده کې واچوي چې هلکه دا ځای هوار کړو، دا خبره دا ګاډی هلک په اسانۍ پرې لاړ شي. نه په دې نظام کې، نه د هغې تېر نظام نه مخکې چې د طالبانو نظام یا د مجاهدینو نظام و، بس فقط دلته ورانۍ ډېرې شوي دي او کوم کار نه دی شوی دی خلکو ته. او دا خلک خو کېدای شي حکومت به ملامته نه وي، دا خلک په خپله هم ناراسته وي. ناراسته داسې دی چې دغه ځای کې حکومت پروت دی، زما باندې د حکومت هر خدمت اوس په دې تېر د اوسني نظام کې دا کوم مواد او چې راوتي دي بشولې زمونږ د مماخیل سهم چې کوم دی په 100 کې دا خبره 10% هم نشته دی. ولی دلته چې کوم غریب خلکو ګوري دا خبره دا کوم مواد چې راغلي دي دا د غریبو دپاره راغلي دي، بیا داسې نه ده ګینه چې دا د یو او هغه چا دپاره راغلي دي چې هغه د دې ځای نه کور اخیستی دی او کوم ځای کې پروت دی او بې کوره شوی دی، هغه ته به یې ورکوي. نه، غریب دپاره راغلي، خو غریب دپاره دلته کوم کار نه دی شوی. نه ما دا خبره زه مالدار خو به بیا مې اوس چلو کړي، خو غریب دپاره دغه مماخیل دغه ګوشته کې چې کوم ولسوالۍ له کوم شی راځي هماغه ولسوالي بس نو شو جان کوي موږ ته دې پلو کوم دغه نه رارسېږي. او که رارسېږي ما هغه هم داسې چې د لاسه کوم شی هغه راکړي راله راته وایي چې لکه دغه شی ستا شو که اخلی هم ستاسو کور ودان که نه اخلی هم کور ودان. او په دغه ځای کې اکثره ځایي خلک اوسېږي که د نورو سیمو نه؟ لیدونکو مخکې حاجي صاحب یادونه وکړله، وایي دغه ځای ته د شو نه وویل کېږي، تاسو ویل د شو نه ته راغلو دغه ځای کې ډېرې ښایسته اوبه را روانې دي. دغه اوبه همیش دغه ځای کې را روانې وي که نه صرف باران چې وشي هغه وخت کې؟ نه، دا اوبه خو همیش نه وي. کله چې باران وشي سیلاب راشي بس دا 3-4 ورځې کېږي باران وشو دا سیلاب راغلی بس دغه اوبه رابېږي. دغه ډنډ کې بیا داسې لږې شانې اوبه وي، د څښلو کار ته نه کېږي، څښلو هلته کوز یو چینه ده او بس د هغې نه د څښلو کاره. دلته نږدې په همدې ساحه کې بره کومه چینه نشته ده چې هغې نه دا اوبه راشي؟ نه داسې دغه اوبه نه دي چې ټول اوبه را روانې. بس پسرلي کې بیا یي او بغیر د پسرلي نه بیا اوړي کې وچي، بس دغه ډنډ یي بس دغې نه دا خبره زیاتره استفاده خلک د دغه ډنډ نه د څښلو لپاره هم کوي او دغه نه هم کوي. بیا کوم ورځ کې چې باران نه وشي بیا دې د څښلو لپاره استفاده تاسو کوئ؟ او بیا د څښلو حفاظت دې نه کوو، بیا د اوبه پاکې شي دغه کوو که نه چې بین دي خو سکوي دي که نه هلته کوز یو چینه ده بس هغې نه بیا. او په نورو وختونو کې د اوبو سره تاسو څنګه کوئ؟ دغلته خو کویان وهل ډېره مشکله ده، تقریبا زه یم چې دلته په 100 مترو کې اوبه راوځي، بیا نورو وختونو کې اوبو سره څه کوئ؟ انشاءالله اوبه خو به ځکه د دې دغه ناونو په دغه باندې که نه کېدای شي اوبه دلته نږدې چا کویه نه دی والی نو داسې نه شو. تاسو کوم ځای نه اوبه راوړئ؟ موږ هم دغلته کوز یو چینه ده دې چینې نه راوړو. چینی زیاتې دي په دې سیمه کې که نه همدا یو یا دا یو چینه دلته ده، یو چینه هغه پلناو کې دغه پهلوان ملک کور چې دی هغه نه کلونه رالاندې دغه ځای کې یو ډنډو کې شان دی بس هغه کې یو چینه ده.
زه وایم چې په دې غرونو کې خو سړی خپل ځان نشي وړلی بیا تاسو دا مشکلې په شا باندې دا څنګه راوړئ بس څه وکړو نو یو ځای کې سړی اوسېږي دغه ځای نه خو تېښته نشته چې هر څنګه یي وس وایي څنګه هغه هغسې ځناور بس او د مکتبونو څه حساب دی دغه د ماشومانو تعلیمونه شته نه مکتب خو نشته دی دلته او بس دغلته یو دغه نیولی دی امام دغه ماشومان لیږو اوس هغه ته په شخصي لګښت باندې اوس هغه له تنخواه ورکوو 8000 روپۍ معاش ورکوو میاشتې هغه به ورته دیني سبق وایي مکتب نشته مکتب دلته و لاندې کلو کې شته دی هغه کلي خو تاسو ویل داسې بې راتېر شوي یاستئ ما کلي کې یو مکتب دی بس بل مکتب نشته دی خو نږدې یعنې د دغه ماشومانو آینده بیخي غرقه ده نو موږ تیر نظام کې معرضه وکړله ولسوالۍ ته بیا ولسوالۍ نه وزارت له لاړو جلال آباد ولایت له لاړو هلته هم دغه وکړل چې دغه شان مکتب مشکل دی موږ ته دا مکتب راته جوړ کړه هغوی بس سره وعدې وکړلې خو پوره یې نه کړلې نن ساته پورې بس همداسې بې سرنوشته پاتې ده ماشومان د ګوشتې د لاندې سیمه کې کومه چې هلته بازار ته نږدې ده دغه ځای کې خو ډېر مخاور خلک دي ډېر رسېدلي خلک دي په دولت کې وظیفې لري تاسو تر اوسه پورې هغوی ته نه دی چې ستاسو غږ تر څو نورو چارواکو پورې ورسوي تاسو دلته ښه کلینیک جوړ کړي مکتب درته جوړ کړي سړک خو زه خیر زه وایم چې مشکلات زیات دي په سړک کې ساحه ډېره خرابه ده په دې باندې ډېر زیات مصرف راځي دولت دومره امکان د ځان سره نه لري اقلا دومره یو کلینیک خو جوړولی شي یا یو ابتدایي ښوونځی چې یو څلورم پنځمه پورې خو ماشوم پکې درس وایي که چېرته یو روغه راشي تاسو ته یو دغه راشي چې هغه خو اقلا نه وایي که نه یو څه پورې تاسو غږ نه دی جګ کړی داسې یو کار دی چې افغانستان خو ټول د افغانستان ټول خلک خصوصا بیا مشران الله دې پرې رحم وکړي ځکه کوم دا خبره هر سړي چوکۍ ته ورسېد بس هغه پوره شو پوه شولې هغه وخت کې ستا په کار چې کله د انتخاباتو ته ولاړ یو بس راشي ستا دروازه وټکوي چې کاکا زه راغلی یم ما ته به ووټ راکوئ که نه او نور خو زه به تا ته څه ووایم چې یاره دې پلانکي ته ورغلم یا دې پلانکي ته ورغلو یا دې ویستانکي ته ورغلو دې خلکو ته ټولو ته موږ دا غږ ته ما ته څه ویل چې دا هم د وزارته پورې موږ دا خپل غږ رسولی دی دروازې هم ټک ټک کړي دي وعدې راسره شوي بار بار داسې نه چې یوازې د مکتب یا د کلینیک د سړکونو مثال تاسو له اوبه دا خبره دا اوبه چې دا بیږي مثال د دې بل کوم سیسټم وکړو دا به ستاسو کورونو ته یا ستاسو پټو ته جګې کړو او دغلته به ژوند نه شي خو هغه وعدې ټولې بس هغه کاغذ په مخ باندې پاتې شي بس همسې پاتې دي نه پورې لا پاتې دي عملي جامه ورته تر اوسه چاند اغوستی عملي جامه اوسه پورې چاند اغوستی لیدونکو د چینې یادونه حاجي صاحب وکړله دا چینه ده د پاکې اوبه دا د څښلو لپاره هم استعمالوي او ډېرې یخې اوبه دي د کومې د سیلاب اوبه چې را روانې دي یا د باران اوبه چې را روانې دي نسبتا دا اوبه دې ته ډېرې یخې دي دا چینه څومره وخت هلته بهیږي دا یاداش خبره نه ده زموږ نه خو دلته بهیږي الله تعالی بس یو نعمت موږ له راکړی دی دا الله تعالی خپل بنده هېڅکله ګوره بند نه راولي ځکه په دې ساحه کې د اوبو پیدا کول دا نو یو غټه لاټري پیدا کول دي الله تعالی تاسو ته د هغه لاټري په دې بڼه درکړې ده بالکل دا د الله تعالی ډېره غټه پیرزوینه ده او اوبه خو بل خصوص ډېر یو غټ نعمت دی اوبه په دنیا باندې ژوند د اوبو دغه باندې روان دی دنیا په سطح باندې چې اوسېږي په سر باندې نو دغه اوبه دي چې یوازینی انسان ته ژوند ورکولی شي که نه الله تعالی ژوند ورکړی دی خو به دغه اوبه چې نه وي نو بغیر د اوبو نه ژوند نه کېږي او بیا دغه چینه چې کومه دا تاسو وینئ دا پیپ لګېدلی دی اوبه ترې روانې دي دا ډېرې یخې او خوږې اوبه دي د دې ټول ساحې په سطحه باندې د دې نه خوږې اوبه نشته دی یو خو دا اوبه چې دی د چیکي یو قسم له دغه کوي په سر باندې پیروی کوي دا یې نه کوي او هغه چې داسې یو دغه غوندې کوي که نه بعض یې اوبه خوشي بس دا اوبه یې نه کوي دا ماشاءالله ډېرې سخته اوبه دي او څومره کورونه به د دغه چینې د اوبو نه استفاده کوي به تقریبا دلته موږ دغه 8 کوره پراته دي بس دغې نه د سکول استفاده د دې ځای نه کوو داسې یو بده به درته بیا به درته ښه وي جالبه خبره چې ستا دپاره وي یا خاطره ستا دپاره وي چې دغه ځای کې یا واده کې پېښ شوي اوسي یا کوم مړي کې پېښ شوي اوسي ځکه دغه ځای کې خو تاسو وویل چې هر څه به موږ په اوږو کوو نو مشکلات زیات دي ستا لپاره پکې بده شی وه بدې یا ښې خاطرې خو دې وطن کې ډېرې دي که نه ځکه هر یو ژوند خاطره ده که نه نو دلته مخکې پخوا په وخت کې دا خبره تقریبا 12-13 کاله مخکې زه دلته پروت وم بانډه و دا کورونه نه و دې ځای کې زمونږ دا کورونه موږ اوس نوي جوړ کړي دي
چې زما پاس هغلته ماماګان پراته دي الله تعالی دې پرې رحم وکړي. خو ډېر غټ مشکلاتو ته د دې جنه تقریبا په موټرسایکل باندې 1.5 غنټه مزل دی هغې کور ته همداسې 1.5 غنټه. نو د هغې یو مریضو دلته راوړل شوی و اوس او بیا د شپې ما ته غږ وکړو. نو دا مریض تقریبا یو 20 منټه 50 منټه سره ما په کټ کې ویوړ. نو بیا مې دا اوږه ډېره زیاته خوږېدله او دا خبره داسې یو شنه شوې غوندې وه. نو ډېر زیات غټ تکلیف و. نو ما هغې ته وویل چې الله تعالی دې لاجر درکړي. نو ځکه تاسو د هغه ځای نه چې 1.5 غنټه په موټرسایکل باندې سړی ګرځي 3.5 4 غنټې پیدل مزل دی او دا هغه ځای نه تاسو دا په اوږو باندې راخستی دی. نو الله تعالی دې باندې رحم وکړي. او دا خبره مشکلات دغه شان مشکلات دي. دا یو بده خاطره و ما دپاره چې دغه مریض د هغه ځای نه دی په 4 غنټې یا 15 غنټې په پیاده مزل باندې په اوږو باندې اخیستي و. بیا دلته 20 منټه مزل سره ما پیاده وکړو. نو هغه زما هغه دغه ماته دا بده خاطره وه چې الله تعالی دې بس زموږ په دې افغانانو ټولو خصوصا په ټولو افغانانو دې خدای رحم وکړي. او بیا دې زموږ په ځای باندې دا خبره تاسو وینئ نو مشکلات ډېر زیات دي او د ګاډي په نسبت باندې د کلینک په رابطه باندې د دغه په رابطه باندې بیا مې دا خبره د دې اوسني حکومت نه امارت اسلامي نه دا هیله ده دا غوښتنه ده چې تیر نظامونو خو موږ ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. نو خصوصا دا خبره زما د غږ لوړ پوکو چارواکو ته ورسول شي او امارات باندې زما دا غږ دی چې را دې شي دا ساحه دې د نږدې نه وګوري او دا خبره عملي بڼه دې له ورکړي. دا خلک ډېر پسمانده پاتې دي هېڅ کار ورته نه دی شوی او دوی خو دا دغه کوي چې موږ به هغه ځای ته اولین دغه ورکوو چې یاره کوم ځای ته مخکیني حکومت کې کار نه شوی نو موږ به هغه ساحو ته ځو او هغه ساحې به پلټو او هغلته چې کوم مشکلات هغه به کوو. نو دوی دې راشي او دا خبره دا زما غږ دی دوی واوري او را دې شي دغه ساحې دې وګوري. اوبه هم تاسو وینئ مثال پټي هم تاسو ولیدل سړکونه هم تاسو ولیدل کلینک هم نشته هسپتال هم نشته مثال مکتب نشته دی. نو به دغه شان حالات نو څه به وګورو. لیدونکو ته دغه ځای کې یا په دغه ساحه کې که موږ تاسو فکر وکړو په یو ځای کې یا ولسوالۍ کې به په یو شي کې یا دوه شیانو کې مشکلات وي یا به کلینیک نه لري یا به مکتب نه لري یا به ترڅنګ د اوبو د صحي اوبو برابرولو لپاره کوم امکان نه وي. خو په دغه سیمه کې که د حاجي صاحب د خولې نه موږ واورېدل په هر څه کې مشکل دی. مکتب نشته دی، کلینیک نشته دی، سړک نشته دی، همدې ته ورته داسې صحي اوبه نشته دی. چینی دي ماشاءالله ښه دي خو دا چینی خو په هر ځای کې بیا نشته دی که دا په بعضې ساحو کې دي. نو د دې چینی نه اوبه خېجول داسې بره کور ته ځینې وخت به نارینه په کور کې اوسي نه به اوسي د اوبو ضرورت به وي نو زنانه خو بیا نشي کولی چې د هغه سر نه راښکته شه او دلته د چینې نه اوبه وړه. خو ډېر زیات مشکلات دي په دغه ساحه کې. دوی هم د افغانستان اوسېدونکي دي، حق لري په دغه دولت باندې حق لري، په موږ باندې حق لري. څنګه چې آباد ځایونو ته یا کوم چې آباد ساحې دي او لاندې ساحې دي هغې ته کار کېږي باید داسې دوی ته هم کار وشي. دوی هم د دې حقدار دي، د افغانستان اوسېدونکي دي، باید کار ورته وشي. حاجي صاحب موږ په دې لاره باندې چې راتللو دا مزل هم کولو په ځای ځای کې ډېر زیات کلي مخې ته موږ ته راغلل. په دې هر کلي کې به یعنې چې څومره جګه ساحه به دوی ته په نظر باندې ښکاره کېدله په هغې ساحه کې دوی د خټو نه یا د تیږو نه داسې یو اندازه ځایونه به یې جوړ کړي په هغې کې به یې غټې غټې کڼکۍ پرېښې وي. دا د څه لپاره دوی جوړوي دومره جګ ځای باندې؟ زموږ دا قامي کومې شخړې چې وي دې ته موږ پته نه ویله که نه. قامي شخړه به چې راله نو دغه ځایونو کې دا مورچلې وي نو دغه مورچلې به دغې نه به موږ دغه خبره د قامي لانجو په دغه باندې دغه مورچلې دي لانجې به مې دغه ځای نه به بیا موږ ډزې کولې مورچلې به مې نیوي یا دا خبره یو بل دغه سرونو ته به ختو یو بل به مې ډزې کولې چې مثال یا قام راغونډ شي یا مثال دا لانجه یو ځای ته راواره کړو که نه. یعنې دلته به دوی همیشه کمین کې پراته وو؟ بس کمین کې به پراته وو. هغه فتنې اوس شته دی؟ نه الحمدلله اوس ډېرې کمې شوي دي. اوس هغه خلک چې یا خو څه ووایم
یا ناپوه او یا یې مثال همدا د خلاصي لار وه بله لارې نه وه که نه خلک مشران خو ډېر ماشاءالله ډېر پخواني مشران چې وګورې مومند د مومند یو نوم دی که نه ځکه هغوی به فیصلې کولې چې فیصله به یې وکړله نو هغه به بیا د مشرانو خبره د کاڼي کرښه وه که نو هغوی به دغه شان د دې نه بیا د لانجې په دغه معنې د خلاصي په دغه معنې داسې به نه وي چې مثال دی کې مړي به هم پکې کېدل هر څه به کېدل خو هغه پتنې اوس نشته الحمدلله هغه یعنی نسبتا اوس ختمې شوي دي که نه یو څه ناڅه شته یاره انشاءالله چې د دې نظام سره خو بیخي ختمې شوي دي صفر ټکي ورته ایښود شوی که نه خو تیر نظام کې وي خو هغه په ډېر کم تعداد کې وي خلکو کې حیران شول اوس لانجې د مثال د مشرانو د سپین ږیرو د لارې یا د ولسوالۍ د لارې نه مثال زیاتره لانجې دغه ته وړاندې کوي حکومت ته وړاندې کوي یا سپین ږیرو ته وړاندې کوي قام راغونډ کړي او دغه ورته وکړي چې لکه داسې معامله ده راشي اداره لال کړي لیدونکو د دې کورونو نه چې ما وکتل د دې خټو کورونو نه یو خبره زما ذهن ته راغله کله چې د مومند د قوم نوم راشي نو د انسان په ذهن کې دا یو تصویر حتمني جوړیږي چې دا د مومند قوم چې دی دا داسې یو سخت قوم دی سخت به زما مطلب د دې خبر نه دا دی داسې سخت قوم دی که دوی څومره مشکل کار ته مخامخ شي که نه هېڅ کله دوی نه وایي چې نه یعنی مونږ بیا د کوم آبادي خلک یا د ښاریو خلک چې یو مونږ چې یو کار وګورو ولاو دا به څنګه چل کېږي که نه دا به څنګه کېږي خو که دوی ته هر څومره سخت کار ووایي چې دغه کار دی دوی پکې نه وایي دا خبره مې د دې په دې خاطر باندې وکړله زه چې ګورم تاسو دلته خټې پیدا کړي دي په دې شاوخوا کې ماته داسې ځای نه ښکاري چې هغه ځای د خاوره ولري او د هغې نه ته هغه دې ووهي خټه یې ته جوړه کړي دا خټې مو کوم ځای نه راوړي دا خو لاندې تاسو د کلو باندې راتېر شولو دا کوم چې موږ ته څیرمه کلي دي دا وکړی او زیړی ورته وایي که نه نو دغه کلي نه تقریبا په 2500 کلدارې باندې موږ دې ځای پورې یو مزله خاوره راوړو او بس دا غځې نه بیا دلته راوړو نو مشکل دا دی چې که نه راوړلي مثال د ګټو د هغه یوازې ټینګېږي نه په دغه شان یا د زلزلې مقاومت نشي کولی د باران نشي کولی نو دا خبر مشکل دغه دی بس دغه خاوره دغه ځای نه راوړو او د دې ځینې اخوا د ستاسو د ساحې نه اخوا ته نور کوم کوم کلي پراته دي نور کلي مثال کاټې دی بادۍ ده کنډوالۍ ده څپرې دی میټاخیل دي ډېر قوم دا کلي پراته دي او غټ قومونه دلته کم یو دي دلته غټ قومونه خو دغه مماخیل او خوګاخیل دوړخیل میټاخیل دغه دې ساحه باندې پراته دي میشتي الله یې تاسو ته عزت درکړي کاکا چې موږ سره مو دومره زحمت ویستلو دلته یې هغه ځای په اړه باندې معلومات راکړه را سره وګرځېدی مختلفې سیمې مو موږ ته وښودلې او د دغه ځای هغه کوم دود او دستور او کوم مشکلات چې دي خلک ورسره لاس و ګرېوان دي د دې په اړه موږ ته معلومات راکړو که څه هم چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې زه سینې تکلیف لرم او ډېر نشم ګرځېدلی خو بیا موږ سره مو زحمت ویستلو الله تعالی یې تاسو ته د دې زحمت اجرونه درکړي ډېره مننه کوو تاسو نه کور ودان ستاسو د دې راتګ نه ډېره مننه تاسو ډېره شکریا ادا کوم ستاسو د ټیم نه الله تعالی دې تاسو له حجر درکړي چې تاسو دې ځای پورې راغلي او زموږ غږ ټولو چارواکو ته ورسو او تاسو دا زحمت ویستو دا خبر دا زحمت به موږ ته بخئ او بخښنه به راته کوئ او ستاسو د دې تکلیف نه ډېره مننه کور ودان او تاسو دې الله تعالی هر قدم په تله د نیکۍ کې واچوي الله تعالی په عمر کې برکت کړي کور ودان په مخ لیدونکو دا د ګوشتي ولسوالي وه خو بیا په ګوشتي ولسوالۍ کې دا ډېره لرې پرته سیمه ده موږ بار مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې دا د پاکستان سره نږدې سیمه ده لږ اخوا ته که موږ نظر واچوو یا کیمره واچوو نو هغه چېرته چې دی د پاکستان پوستي دی پاکستان خاوره ده بیا دې خوا ته د افغانستان خاوره ده په دغه ځای کې د خلکو مشکلات ډېر زیات دي موږ خو راغلي وو چې دلته د مختلفو سپین ږیرو نه په دغه ځای په اړه باندې معلومات واورو خو چین چې دغه ساحو کې اکثره خلک چې وي یو نارینه یا یو داسې ځوان په کور کې پاتې کېږي د نور چې دی دوی د مزدورۍ لپاره یا غره ته خیږي لرګي د غره نه راکوزوي یا د بل کار لپاره لاندې ګوشتي بازار ته ښکته کېږي یا جلال آباد ښار ته ځي مطلب د یو مزدورۍ لپاره ځکه چې د یو مړی حلال رزق لپاره چې لټون ونه کړي نو په تیاره باندې هېڅ کله نه رسېږي دوی نه وي اکثره په کور ملک صاحب چې کوم د دغه ځای و هغه هم نو نن د څه کار لپاره جلال آباد ښار ته تللی و سفر یې کړی و هلته نو هغه هم په ځای باندې نه بیا ښه و چې حاجي صاحب شتون لرلو دلته نو دوی تاسو ته د دغه ځای په اړه باندې مکمل معلومات درکړل هغه مشکلات او ستونزې او ښه والی او بدوالی خو ښه والی پکې مونږ دومره ونه کتلو په دغه ځای کې ځکه چې هره خبره کې مشکل په هره خبره کې یو ستونزه په هر یو کار کې یو ستونزه په شفخانه کې ستونزه سړک کې ستونزه مکتب کې ستونزه ټولې ستونزې وي
نو په دې هیله چې د دغه ځای د حالاتو نه تاسو خبر شوي اوسئ، خپرونه مو کتلي اوسي، تر دې دمه پورې خوښه شوي به وي او راسره پاتې شوي وي تر دې وخته پورې. د خپل ټول ټیم نه په مننې سره د کمرامین نم ډیره زیاته مننه. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې زریږو، تاسو ټول په پاک سپېڅلي رب سپارو. هر چېرته چې یاست پاک یاد بریالي اوسئ. پاک الله مو